سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل په 2025 کال چمپیون ټرافي کې ګډون کوي. دا د افغان اتلانو لپاره ډیر ښه خبر دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په 2023 کال کې ډېرې زبردست په زړه پورې لوبې وکړلې چې ډېرې غټو لوبډلې ته ماتې ورکړله. په اتو غوره لوبډلو کې راغله چې چمپیون ټرافي ته یې لاره پیدا کړله. چمپیون ټرافي د پاکستان په کوربهتوب ترسره کیږي. چمپیون ټرافي کې اته لوبډلې ګډون کوي چې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي. په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، نیوزیلند، بنګلادیش لوبډلې شتون لري. په بي ګروپ کې بیا استرالیا، سویلي افریقا، انګلستان، افغانستان لوبډلې شتون لري. افغانستان به په خپل ګروپ کې له استرالیا، سویلي افریقا، انګلستان لوبډلې سره لوبې ترسره کوي. دغه لوبې د راروان کال د فروری میاشتې په 19مه نیټه پیلیږي چې د مارچ تر 10مې نیټې به دوام وکړي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک ګورئ، د ټیک ټاک آی ډي هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.